نن به زه تاسو ته تراویح در ښکاره کړم. داسې تراویح به در ښکاره کړم چې ویې وینئ او واورئ، زړه به مو خوشحاله شي او وبه وایاست چې حقیقت کې تراویح خو داسې کېږي. که څه هم لندن دی، لندن د هغه ځای چې کم خلک یې فکر یې داسې چې مسلمانان به په عقیده ډېر کمزوري یا ګوره تراویح به کوي که بیا نه کوي. تاسو چې وویناست تاسو به خپل ووایاست چې شا به دې پردی سي، دا دلته چې کېږي دا مازې نوم د تراوو دي خو دي تیارو ته مطلب دا چې خالي په الله اکبر د چا سره خلاصېږي. الله اکبر الله اکبر او چې سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم رحمت حالانکې الله تعالی لمتر کیف هم کېږي، هغه لمتر کیف د لنډې تراویح خو بیا هم فل کشف سینولي فل سپیډ کې وایي. نو تاسو دا تراویح وګورئ. زه اوس مسجد ته روان یم، موبایل به پر سټینډ باندې په یو کونج کې ښه سم کښېږدم، دا یو رکعت یې واورئ، خوند به درکړي، زړه به مو خوشحاله شي او بیا مقایسه کړي د خپلو تراویحو سره. تاسو هلته نه وایم چې ګرده داسې هلته هم ښه تراویح کېږي، ښه خوندور تلاوتونه یې ښه په سکون په خشوع په خضوع یې کوي. خو زیاتره یې داسې بل رقم دی. ته چې کوم ته دا ویډیو ګورې، ته چې کوم تراویحو ته ځې، هغو دا سره مقایسه کړه چې کوم یو به خوند درکړي. دا یو رکعت یې واوره، خوند به پر واخلې. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.